د غیر سرچینو لخوا همدا اوس یو خبر خپور شوی دی. داسې خبرونه خپاره شول چې عبدالرشید دوستم د انټرپول پولیسو لخوا نیول شوی دی. د دوستم دفتر غبرګون ښيي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې باور ټي وي چینل مو په درنښت سبسکرایب کړی وي. په وروستیو ساعتونو کې یو شمېر نړیوال او سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر او د جنبش اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم ګواګي د انټرپول پولیسو لخوا نیول شوی دی. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې دا نیونه په ترکیه کې ترسره شوې، خو تر اوسه پورې کوم رسمي سند، انځور یا ویډیو چې دا موضوع تایید کړي نه ده خپره شوې. په همدې حال کې د عبدالرشید دوستم د دفتر او نږدې سرچینو دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دا خبرونه بې اساسه دي او له حقیقت سره تړاو نه لري. د دوستم د دفتر یو استازی رسنیو ته ویلي مارشال دوستم ازادي روغ رمټ دی او د نیولو په اړه خپاره شوي خبرونه یوازې اوازې دي. سیاسي شنونکي وایي دا لومړی ځل نه دی چې د عبدالرشید دوستم د نیولو په اړه داسې راپورونه خپریږي، بلکې پخوا هم ورته ادعاوې شوې وي چې وروسته ناسمې ثابتې شوې. شنونکي زیاتوي تر هغه چې د انټرپول ترکیې حکومت یا خپله عبدالرشید دوستم له لوري رسمي اعلامیه خپره نشي، نو دا ډول خبرونه باید د شک په سترګه وکتل شي. بل لور ته یو شمېر فعالان وایي چې دا به اوسنی حساس وضعیت کې د تایید نشو خبرونه خپرېدل کولی شي د عامه ذهنیت د ګډوډۍ لامل شي او خلک باید یوازې پر باوري سرچینو تکیه وکړي. تر دې دمه نه د انټرپول او نه هم د ترکیې چارواکو د عبدالرشید دوستم د نیولو په اړه کوم رسمي بیان خپور کړی دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو تربیه ښې چارې